هر ځوان چې سبا ته په یو رسمي دفتر کې د کار کولو اشتیاق ولري او یا کوښښ وکړي چې هلته دنده ترلاسه کړي، مطمئن یم چې د دې دوو اصطلاحاتو سره هم مخ کېږي. صادرې کتاب ده او بل د واردې کتاب ده. دا دوه رسمي سندونه دي دولتي چې پر بنسټ یې هغه رسمي معلومات تاریخوار او د مراجعو په ښودانې سره ثبتېږي چې که سبا ته تاسې د یو مکتوب یا یو پیغام یا یو رسمي لیک پلټنه کوئ، تاسې په ډېر اسانۍ سره د هماغه مکتوب د نمبر په وهلو سره تاسې کولی شئ چې رسمي پیغام ترلاسه کړئ. د صادرې کتاب هر هغه څه راغلو مېلمنو د درې واړو ته سړي مشي وایو هرکلی، یعنې ستاسې د رسمي ادارې نه بهر چې هر رسمي پیغام، لیک او یا معلومات راځي دا د صادرې په کتاب کې ثبتېږي. دا کتاب طبعا دوه مخه لري. کتاب چې تاسې خلاص کړئ، ښي لاس ته د صادرې ورقه ده، چپ لاس ته د واردې ورقه ده. د صادرې په ورقه کې تاسې تاریخ لیکئ چې دا په کوم تاریخ تاسې صادروئ، بیا څوک یې صادروي، یعنې ستاسې مرجع. مثلا زه د اطلاعاتو امر یم لیکم د اطلاعاتو امریت، بیا زه دا مکتوب چا ته لیږم؟ وزارت ته لیږم. هلته لیکم چې لیږونکي مرجع ته چې د اطلاعات فرهنګ وزارت مقام ته څه شی لیږم، هغه شرح لیکم، شرح مطلب هلته یو بله خانه وي، هغې کې لیکم چې مثلا د ارزښت راډیو د جواز اسناد ته مراحل کول یا د هغه د جواز استهدا غوښتنه. بیا اخواته یو ټک اکدم هغه کوم کس ته چې زه تسلیموم هغه مکتوب د هغه نه امضا اخلم، که څه هم د امضا دپاره د رسیداتو په نوم یو بل کتاب دی، خو احتیاطاً د دې په خاطر چې ستاسې مکتوب ورک نشي یا سبا ته یو څوک منکر نشي چې وروره ماته د مکتوب نه دی راکړی، کومه د مکتوب خو ماته نه دی رسېدلی، نو د هلته تاسې د هغې امضا هم اخیستلی شئ. عین خبره بالعکس، که د یوې بلې ادارې نه تاسو ته مکتوب راځي، رسمي پیغام راځي، مکتوب راځي لیکلی، د هغه د صادرې هغه اول په آرشیف کې قید نیول کېږي، د آرشیف قید نیول کېږي، د آرشیف نمبر پرې وهل کېږي، بیا راځي د صادرې د واردې په صفحه کې چې همدغه د صادرې په کتاب کې د واردې صفحې ته راځئ، چپ لاس ته، ښي لاس ته صادره ده، نه ښي لاس ته صادره ده، چپ لاس ته وارده ده. زه هره ورځ استعمالوم، ده شته دی راسره. نو په دې کې عین هماغه کار چې تاسې په صادره کې کوئ په وارده کې هم کوئ. په دې ځای کې هم تاسې تاریخ لیکئ، تاسې مرجع لیکئ، د کوم مرجع نه تاسو ته راغلی، کومې څانګې ته تاسو ته راغلی دی، شرح مطلب څه شی دی، په کوم تاریخ ته یا آرشیف قید واردې یا د آرشیف نمبر څو دی، او په هر حال هیله ده چې په دې برخه کې که بیا چا سره سوال و پوښتنه وه، زه حاضر یم چې هغه ورته ځواب کړم. نور نو ستاسې وخت نه نیسم، ستاسې توجه نه ډېره زیاته مننه.